مینوالو ځل بیا تاسې ته هرکلی او سلامونه. ایمل خان بابا هم د وخت غازی مجاهد او یو علمي شخصیت پاتې شو. دا یو مثال دی د دغې څمڅې. د دې څمڅې جوړښت که تاسې وګورئ، د دې هغه سکښ چې تاسې وګورئ، وای وای ستا د مینې بدرنګه جړه راشي، ستړي شوي وله جنګه جړه راشي. د چکنور ملا صاحب چې دی که څه هم د هغه او د ایمل خان بابا د مزار ترمنځ ډېر فرق نشته دی، خو ایمل خان په افغانستان کې داسې یو شخصیت تیر شوی د انګریزانو په مقابل کې جهادونه کړي دي. دومره موږ د مشرانو نه اورېدي دي چې د ده په وخت کې کمې پیسې کم کرنسي وه. چې ستر شخصیت چې ایمل خان بابا دی، موږ د ایمل خان بابا خاص نوم اورېدلی و. ریاست دا موسیقي شمالېږي. بیا دلته ځینې رسمونه فرق کوي. کله چې ډولۍ راوړل شي، ځینې خلک حاجي صاحب دغه ډولۍ چې کور ته ننوځي ډزې کوي د خوشحالۍ په خاطر باندې. مینوالو ځل بیا تاسې ته هرکلی او سلامونه. په ژوند رنګونه، تاریخ او په فرهنګي سفر کې موږ نن د جلال آباد او تورخم عمومي سړک ته رارسېدلي وو. کوشش کوو چې له دغه ځایه د لالپورې د بېلابېلو قریو د سیمو څخه لیدنه وکړو. زموږ سفر له همدې ځای پیل کیږي. دغه د لالپورې دوسرکې ته تللی غځېدلی سړک دی. په موټر کې به مو لا 15 دقیقې مزل نه وکړی چې ملګري بندیګل خاکسار راته سړک سره نږدې په 10 مترۍ کې شیرآباد قلعه ته لاس ونیو. د شیرآباد دا قلعه د امیر شیر علي خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا قلعه او ورسره نښتې ځمکې جنوب ته د میا پاچا کلی او د تورخم جلال آباد عمومي سړک دی. لمر پرېواته ته د لنډي خبرغر او لمر خواته ته د لالپورې ته غځېدلی عمومي سړک دی او شمال طرف ته د کونړ څپان د سیند ټوپونه وهي. د شیرآباد قلعه په لیدلو به مو لا سترګې مړې شوې نه وي چې د لالپورې ولسوالۍ ته پروت په کونړي څپان د سیند باندې تړل شوي پول ته ورسېدو. د پول په سر کې د امنیتي پوستې مسؤلینو مو تلاشي واخیست او د تلو اجازه یې راکړه. لالپوره په میړو پوره د تاریخ په زرینو پاڼو کې هغه لیکل شوی نوم دی چې په خپله اوږده او غځېدلې لمن کې کونړي څپان د سیند ته ځای ورکړی. خو دا سیند پکې لکه بې څوکه ځوړ عنصر په شور او مستۍ اوږده اوږده مزلونه وهي. له همدې ځای روان او په تورو غرونو پناه کیږي. خو د دې ځای اوسیدونکو ته یوازې درد، زغم، ویرې سربیره د خپلو څپو شور او درد ورکوي، بل څه نه. خو په بل طرف به یې بې څوکه خړ پر ډاګونه، خړې دښتې، ځای په ځای لوړ جګغرونه هم وګورئ چې د نه اوبو له کمښت سره مخ دي او کلونه کیږي چې په خپل ابدي او طبیعي خوب آرام پراته دي. دوی به هم درته د یوې اوږدې ترخې جګړې بېوسې کیسې مخې ته کیږدي. خیسته ځان می جوړ کړی په هنر، رازه رازه ګودر ته یم روانه مازیګر رازه رازه. که د دې شعر لیکونکی مسکین جان لالپوروال مو په یاد وي نو لالپورې په خپل اوږده او ځنډ تاریخ کې دې ته ورته په لسګونه لیکوالو، شاعرانو او فرهنګیانو ته د زړه وینې ورکړي او په خپله پراخه غېږه کې د ژوند او خدمت کولو لپاره روزلي دي. استاد شریف لالپوروال، نظیر لالپوروال، ګلنبي لالپوروال او داسې ډیری نورې هغه څېرې چې مسکین جان لالپوروال چې قمرګله د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې وایي د ده د اشعارو یو نمونه ده چې ښایسته ځان مې جوړ کړی په هنر رازه رازه ګودر ته یم روانه مازدیګر رازه رازه. هو دلته نو بیا د مشهورو څېرو او د ولس د خدمتګارو شخصیتونو یادونه هم کیږي چې لالپوره پرې تل یادیږي او خپل ځوان نسل ته تاریخ یادول یو یادګار او خاطره ده. غازي زیان خان مومند د پنجاب والی و، د دغې غېږې بچی و. څنګ کې اصغر خان، اکبر خان، که په دوی خبره کوو نو
یو ولسي شاعر یو ځای کې وایي چې پاس سور دی نوکران ورپسې درومي، پاس سور دی نوکران ورپسې درومي، بل څوک نه دی د لالپوري اکبر خان دی. فقیر بابا چې د اولیاءو د سلسلې دی، د هغه لمسي په پورې غاړه د ګردې غوث روح څومره لمسي چې دي، څومره ډبرې چې دی، دا د فقیر بابا لمسي دی. دا د لالپوري په غېږ کې اوسېدلي یو. لالپوري ولسوالۍ ټولو سیمو قریو ته تګ سخت او لیدلې هم ستونزمن دي، ځکه چې په اسمان کې وریځ باران د وخت کموالی هغه څه و چې موږ یې ستړي کړو او راسره شته تخنیکي او معلوماتي وسایل مو هم له ستونزو سره مخ شو. خو د لارې په اوږدو کې مو د خپلو ملګرو سره د ځینو سیمو لیدل وکړه. په موټر کې مو له ناڅاپي مشاعرې ځانګړی کیف واخیست. پخوا عجبه رنگ عجبه خوند و په ګودر کې، پخوا عجبه خوند عجبه رنگ و په ګودر کې، او هر وخت به د لیلا د بنګړو شرنګ و په ګودر کې. ستا د مینې نه بدرنګه ژړا راشي، ستا د مینې نه بدرنګه ژړا راشي، ستړي شوي یو له جنګه ژړا. وای وای ستا د مینې نه بدرنګه ژړا راشي، ستړي شوي یو له جنګه ژړا راشي. وا په دې سفر کې مو د لالپوري، سربن، صدې، ګردابي، ګلډاګ، رحمتي، مارسنګۍ او چکنور سیمو څخه ښه ننداره وکړه. د تنکیو شوخو ماشومانو له کلیوالي لوبو هم ښه ننداره وکړه. زمونږ بیا ګورو چې پروګرام برابر شي. کوم سره څنګه منډه پیاسي ده دا مو ته ځخمنه نه دي څنګه مو چل می ګرازه د کلي سپینګرو او لوستو ځوانانو ښه بدرګه کړو او د خپل کلي فرهنګ او راکړه ورکړې په اړه یې راسره ښه بنډار وکړ. مینا، خوشحالي، خپل اصلي فرهنګ او د کلیوالو راشه درشه مو همدلته پیدا کړه. ریاست دا موسیقي استعمالیږي. بیا دلته ځینې رسمونه فرق کوي. کله چې ډولۍ راوړل شي، ځینې خلک حاجي صاحب دغه ډولۍ چې کور ته نوځي ډزې کوي د خوشحالۍ په خاطر باندې، ځینې بیا ورته هغه چرګ مرګ راوړي او چاته یې ورکوي، دا کوي، څوک نښه ولي، او بل دلته څوک مختلف نومونه دغه ډزې کول یا دې ته یو رقم نوم اخلي. که په دغه اړه د مینوالو سره نظر شریک کړي. موږ چې کله واده وو نو ماسپښین نه به انشاءالله هلکان ټول څه به جمع مشوره به یې وکړله او لاندې پټو ته به کوز شو، د توتانو لښتې هم راغوځې کړلې، توتانو لښتې هم راغوځې کړلې او بیا به هغه راوړلې. ماښام ډوډۍ مو چې مېلمنو مو خوړله او کلیوالو ټول به ډوډۍ وخوړله. هغې نه وروسته بس موږ یو پروګرام و چې دې نه موږ ډوډۍ جوړوله، لښتې به هم یو په بل باندې داسې کېښودل، هغې نه به ډوډۍ جوړه کړله. په ډوډۍ باندې هم بیا داسې یو سپین یا سور شال واچو او هماغه وخت سره برابر به واچو او چې واچو نو تقریبا چې ټوله شپه به دغه ډوډۍ باندې تېره کړله. د امیر محمد په نوم چې په چکنوري یو تور ملا هم مشهور دی، مقبرې ته لا رسېدلی نه و چې دلته د همدې کلي دنګ ځوانانو قاري صاحب محبت، زیرک، ریاست متود هرکلی وکړ. دلته نو د خدای ولی، مسلي او درون شخصیت چکنوري ملا د تل لپاره پابندي خوب ویده دی. چکنوري ملا چې په تور ملا هم مشهور دی، انګریزانو ته په همدې سیمه کې دیوال او په ډوډۍ کې اغځی جوړ شوی و. د لسګونه شهیدانو د سپېڅلې وینې په بدل کې بې شمېره انګریزان په همدې خاوره کې هلاک او تباه شوي. چکنور ملا صاحب چې کوم دی خپل نوم امیر محمد خان و، دا د چکنور اوسېدونکي او په خپل وخت سره چې کوم دی په چکنور کې جرګې کولې، د خلکو جوړې به یې کولې، د خلکو روغې به یې کولې، جهاد یې کړی دی، په جهادي تنظیمونو کې پاتې شوی دی، خپل مریدان یې لرل، دلته لنګر لاره او دغه چې کوم دی دا غازي شخصیت پاتې شوی دی. چکنور ملا صاحب روح دې ښاد وي، هم د وخت یو نومیالی ننګیالی او نوم ته غازي پاتې شوی. د چکنور ملا صاحب چې دی که څه هم د هغه او د یمل خان بابا د مزار ترمنځ ډېر فرق نشته دی، فقط یو څو مترونه به یا یو څو سوه مترونه به. نو د ده په اړه د خپل نوم امیر محمد و، د چکنور ملا صاحب او د تور ملا صاحب په نوم باندې هم دا مشهور و. دا په هغه مهال کې چې کله انګریزانو په دې سیمه باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو چکنور ملا صاحب په شمول د هاډي ملا صاحب او همدغسې د ترنګزو حاجي صاحب دا ټول په یو میدان کې وو. هر چا په خپله سیمه کې مبارزه د انګریز خلاف کړې ده. چکنور ملا صاحب یو واقعي غازي انسان و
د ده هغه کارنامې چې دي تر اوسه پورې د تاریخ پاڼو کې ثبت دي. حتی د هغه وخت شاعرانو هم لکه د لالپوري شریف استاد هم د ده ډېره یادونه کړې ده. او همداراز د چکنور ملا صاحب ډېرې کارنامې دي چې د انګریزانو سره په جهاد کې او د انګریزانو خلاف په جهاد کې برخه اخیستې ده او ډېر تاوانونه یې ورته وراړولي دي. د مغولو د تاړاکونو د جنگ کیسه به مو په ذهن کې وي. که د مومندو، شینوارو، افریدو، خوږیاڼیو، ساپیو او مغولو د جنگ تاریخ مو لوستلی وي نو ضرور به مو د ستر درونو په هیواد مین د وخت پاچاو د مومندو د سرلښکر ایمل خان نوم هم اورېدلی وي. ایمل خان بابا د ټولو پښتنو او بیا په ځانګړې توګه په تاریخ کې یو ځلانده باب دی. د په خپل ژوند کې د پښتونوالي مبارزه ښه ګړندۍ ساتلې وه. دا هغه مهال و چې د پیر روښان مبارزه تقریبا 90 کلونه کېدل چې هغه تیره شوې وه او د مغولو په لاس یې بېخکني شوې وه. په دغه زمن کې ایمل خان بابا راپاڅېده او خپلې پښتنې مبارزې ته یې دوام ورکړ. ایمل خان بابا هغه څوک چې د افغان او هند د تاریخ نه خبر وي نو حتما به د ایمل خان بابا د نوم سره بلد وي، ځکه چې دا یو داسې شخصیت و چې د ده په اړه معنی د هغه وخت مغولي تاریخونو او مغولي تاریخ لیکونکو دا لیکنې کړي دي چې ایمل خان یو داسې شخصیت تیر شوی دی چې د په خپل وخت کې سکه هم رایج کړې وه او په خطبو کې به نوم هم د اخیستل کېده. د چکنور په نوم دا ځمکه چې چار چاپیره یې خړ خړ غرونه وچې دښتې او سپینې تیږې دي خو ستر ایمل خان ته یې په خپله سینه کې همدلته ځای ورکړی دی. دی د دفن کېدو ځای دی. د پښتنو د مومندو د قوم ستر لارښود او په کونړ کې د پښتنو سره د مغولو د جنگ لارښود او د ستر خوشحال خان خټک د مبارزې بنسټ ایښودونکی ایمل خان همدلته ښخ شوی دی. ایمل خان بابا هم د وخت غازی، مجاهد او یو علمی شخصیت پاتې شو. ایمل خان بابا چې کله د ټولو قومونو په واسطه قومیز جنګونه وکړه او خپل قوم ته د پښتنو یو نومیالی شخصیت وپېژانده. مومندو، خوږیاڼو، اپریدو، شینوارو، ساپو په ګډه ده ته یو دستار په سر د مشرۍ لونګۍ ور په سر کړه او د پخوانۍ مومندرۍ ولسوالۍ د لوی چکنور د شاکوټي په کلي چې حضرت ایمل خان بابا هغلته یو د شاکوټ په نوم یو قلعه هم لري او په دې کې اوسېده. خو ایمل خان په افغانستان کې داسې یو شخصیت تیر شوی د انګریزانو په مقابل کې جهادونه کړي دي او ډېر اوږد تاریخ لري، بې اندازې تاریخ لري. هغه په دې عصر کې چې دی د لوی مومندرې د ارزانه او د کلي دی د ډاکټر صاحب شاه محمد دی د غور نیکه او د ډر نیکه په وخت کې هغه تیر شوی دی. خو پروت د لالپوري په ولسوالۍ د چکنور په کلي کې دی. هغه په هغه وخت سره خپل لوټ چاپ کړی او خپل یو دغه یې چاپ کړی او په هغه وخت سره په هغې باندې سودا کېدي لکه دا اوس چې په افغانستان کې یا د داود خان دی او یا د بل عکس دی په لوټ باندې لګېدلی. دغسې د هغه مهر و، د هغه پیسې وي چلېدلي په هغه وخت کې. دا یو داسې نر بهادر او د ده په نوم به سکه وه. دا یو نر اتل ځوان و. د ده په لومړي پیل کې هغه مهال چې په کونړ کې د مغولو او د پښتنو کومه معرکه پیښه شوله، ایمل خان بابا په لومړي ځل باندې مطلب په هغې کې برخه واخیسته او په هغې کې مغولو ته خورا زیان ور واړو. له دې سره سره د دې نه مخکې هم په دې سیمه کې چې اوس د مومندرې په حدوداتو کې ده، ایمل خان بابا د هزارناو د کلي دوی 3 ورونه چې د مشر ورور نوم یې باور خان و، بیا ایمل خان مومند او دریم ورور فتح خان و. د دوی د پلار نوم امان خان نومېده. اوس وخت کې د ایمل خان بابا مزار چې دی هغه د لالپوري ولسوالۍ اړوند د چکنور په سمڅو کلي کې هم د ده او هم د ده د مشر ورور باور خان بابا مزار دی. او همداراز د دوی 3 وړو ورونو نوسا نوسي چې دي هغه په هزارناو کلي کې میشته دي او تر دې د دوی اوسېږي او شته دي په همدې نوم باندې. موږ د مشرانو نه کومې خبرې اورېدې دي نو داسې ویل کېږي چې د پاچاهي کړې ده او دا یو پاچاهي یا پر یو رئیس جمهور تیر شوی دی هغه د وخت سره
دومره موږ د مشرانو نه اورېدي دي چې د ده په وخت کې کومې پیسې کم کرنسي وه هغه د څرمنې نه جوړه شوې هغه به چلېدې. دلته نو یوازې ایمل خان ډیری نه دی، له د سره په سلمیترۍ کې د شیخ امیر بابا او د ایمل خان د مشر ورور باور خان بابا مقبرې هم شته دی. خو د شیخ امیر بابا چې تاریخ یې تر اوسه دقیق او سم معلوم نه دی، د دې سیمې اوسیدونکي پرې بېلابېل نظرونه لري. دغه کوم مقبرې او قبر ته چې موږ ولاړ یو دا د شیخ امیر بابا په نامه دی. قرار د مشرانو د اورېدو نه چې دغه کوم تاریخ هم نه لري، خو داسې مشرانو به دا خبره کوله چې دا شیخ امیر بابا داسې دغه یې کاوه چې دا کوم صحابي دلته ښخ دی که نه، ځکه د ده د قد و قامت به غټ و چې دغومره قبر او دومره مقبره یې ده. نو نور د ده په اړه باندې داسې معلومات نشته دی چې موږ یې ووایو چې دقیق معلومات یې چې کوم تاریخ کې یا په دغه کې راغلي که نه. نو ډېرې پوښتنې موږ وکړې خو نور چاته د دې کوم معلومات نشته دی. اوس چې کوم مزار ته ولاړ یو د خاورو سره خاورې او اوار دی، دا د باور خان مزار دی. باور خان هم د ایمل خان بابا ورور و. دې سفر د سیمو لوسو ځوانانو او هیوادوالو ته نوی فکر ورکړ. دوی زموږ په ورتګ خوشحاله شو، خو له مسؤلو چارواکو یې ځینې غوښتنې هم وکړې. یو ستر شخصیت چې ایمل خان بابا دی، موږ د ایمل خان بابا خاص نوم اورېدلی و، خو تاریخ د دغه قضیې د دفن کېدو دا موږ ته نه و معلوم. دا ستاسې همکاري وه، دا ستاسې تشویق و چې دلته رالی او ستاسو په نمایندګۍ موږ دلته تاسو رالو او دلته هم دغه دفن کېدو د دغه مقبره ولیده، ډېر خوشحاله شو. او پیغام مې هم دغه دی چې ټول فرهنګیانو ته زما دغه پیغام دی چې باید د ایمل خان بابا په اړه تاریخونه وګوري، کوم معلومات چې دي دا راجمع کړي او نور خلکو سره شریک کړي. او دلته یو تاریخي شخص چې ایمل خان بابا نومیږي هغه دلته دفن شوی دی. ولې متاسفانه د ایمل خان بابا په باره کې نه چا کومه مجله ولیکله، نه یې کوم کتاب لیکلی دی او ځوانانو ته د دې معلومات نه کېږي چې د ایمل خان بابا یو شخصیت دی. خو هېچ چاته دا معلومات نشته دی، ځکه چې نه په میډیا کې نه کومه مجله نه کوم کتاب د چاپ شو. ځکه دا یو تاریخي او ډېر باتور او نر سړی تېر شوی دی. نو موږ غواړو د دغه خلکو نه دا څوک چې راځي فرضاً او دا مقبره او دا قبر ګوري، نو باید دوی ځوانانو ته په دې باره کې معلومات ورکړي، د دې مجلاګانې چاپ کړي، دا په کتابونو کې دغه کړي چې ځوانان د ده په اهمیت پوه شي، د ده په کارکردګۍ باندې پوه شي چې د څه کړي دي. دلته نو د خپلو فرهنګي ملګرو بندیګل خاکسار، محمد افضل خاکسار، بلال او شاه حسین سربیره د همدې کلي د یو شمېر ځوانانو او سپین ږیرو سره یوه شیبه په همدې ځای کې تم شو او بیا مو د مومندو پښتنو سترو مشرانو او شخصیتونو روح ته په ګډه دعا وکړه او بې دولته غره ته مو له همدې ځای پلی مزل شروع کړ. که څه هم بې دولته غره ته چې په 12 څمڅو او غارونو هم مشهور دی، ورتلل اسانه کار نه دی، خو لیدل یې هم د یوې بلې زمانې تاریخ او فرهنګي میراثونه دي. د همدې څمڅو او غارونو په اړه تاریخ لیکونکو بېلابېلې لیکنې کړي. چا یې تاریخ 3000 کاله پخوا ښودلی، خو ځینو یې ماموزۍ او سدوزۍ د وخت پورې تړلي بولي. خو په هر صورت موږ هم هڅه کوو چې د ځینو څمڅو او غارونو څخه له نږدې لیدنه وکړو. مینوالو کلي بولد غره ته راورسېدو، هغه غر چې د ننګرهار د سرحدي ولسوالۍ اړوند، که دا مومندره ده، که لالپوره ده او که دور بابا ده، دا غر ته ښکاره کېږي. د دې غر د تاریخ په اړه بېلابېل نظرونه شته دی. ډېری لیکوالانو چې پې لیکنې کړي، تاریخ لیکونکي، دوی چې پې تاریخونه لیکلي، نظرونه یې بېلابېل دي. ځینې وایي چې دغه 12 څمڅې یا دا په شمار څو څمڅې چې دا یو بل پسې جوړې شوي دي، د دې تاریخ دا دی چې دا څو سوه کاله وړاندې. خو تر ډېره خلک بیا داسې وایي چې دغه څمڅې د سنګر لپاره په هغه وخت کې چې د انسانانو لپاره د اوسېدلو ځایونه نه وو په دغه سیمه کې، دغه څمڅې په غرونو کې جوړې شوي او دوی به د دغه څمڅو څخه د سنګر په صفت باندې کار اخیسته. خو بېلابېل نظرونه دي، دا به تاریخ وړاندې کوي. نو تاسې ما سره راشئ، زه چون سخت هم د مشکل هم دا ځکه سړي شوي زیات یو، نو د خپلو ملګرو سره چې ما سره کوم ملګري فرهنګیان او شاعران میلمانه دي، ملګري دي او زما ملتیا کوي، نو زه کوشش کوم چې دغه څمڅو ته ورشم، نو تاسې را سره ملتیا وکړئ. سخته ده خو ولې تاسو لپاره غواړم چې څه تکلیف په ځان باندې تېر کړم او د څمڅو څخه لیدنه وکړم. دا یو مثال دی د دغې څمڅې. د دې څمڅې جوړښت که تاسې وګورئ، د دې هغه سکښ چې تاسې وګورئ، یعنې دا په ډېر یو تخنیکي او په ډېر یو ښه فکر سره جوړ شوي دي. دا یو مثال دی د دغې څمڅو.
ما هڅه کوله چې ډېرو سیمو ته ورشم خو ولې وخت هم کم دی او مشکلات ستونزې هم انرژي به نه وي چې ټول تاسو ته معرفي کړم خو دی څمڅه یو مثال دی دا څمڅه په ډېر ښه شکل باندې اره شوې ده او ډېره ښایسته جوړه شوې تاسو فکر وکړئ چې په دې کې ان موټر هم ځایږي انسانان خو څه کوي ډېره ښایسته واره ډېر ښه په فکر باندې ډېر ښه په هنر باندې خو دا به تاریخ وایي چې دی به په لاسو جوړه شوي که دا به په وسایلو تخنیکي وسایلو موټرو سپاټرو په دې باندې جوړ شوي خو ولې د دې څمڅو جوړښت نو په ډېر یو ښایسته انداز سره جوړ شوی دی د چکنور د سمڅو د کلي نه چې کوم غر شروع شوی دی دې ته کوه بې دولت البته ځینې خلکو چې د کوه با دولت په نوم باندې دی په دې کې چې دا کومې سمڅې یادېږي دا 12 سمڅې همدغسې رشاد صاحب په دې سیمه کې د ډېرو سمڅو یادونه کړې ده خو دغه اوس چې کومې څرګندې دي او موږ یې نو د همدا 12 سمڅې دي د دې په اړه دا یادونه هم ډېره کېږي چې دا د بودایانو د دور نه پاتې دي یا هغوی جوړې کړي دي خو زما چې څومره خپله د دې سیمې سره یا مطلب تاریخ ګورم دا هغه د ډبرین دور نه راپاتې سمڅې دي هغه مهال چې انسانان به په غرونو کې یا په غارونو کې اوسېدل هغوی د خپل اوسېدو دپاره به یو داسې ځای ټاکه یو داسې سیمه یا یو داسې غر به انتخابوو چې یو پلو د وحشي ځناورو نه دوی په اماني او له بله پلوه دوی ته هغه خپل ښکار لاندې ښکاري چې دوی په اسانۍ سره ورته ګوري او مطلب او هغه کولی شي نو د 12 سمڅو نه رالاندې چې اوس که څه هم سیند هم بهیږي او یو خورا میدان دی لاندې چې اوس په دې اوس وخت کې پټي شوي دي خو دغه ځای ته چې کتل کېږي نو دا موږ ته د هغه ډبرین دور هغه د انسانانو هغه دور را په ګوته کوي دا یو بل مثال دی دغه وړې وړې تیږې چې داسې دا ډېرې ګورئ دا د همدې سمڅې نه راولېدلې دي ځکه په دې سمڅه باندې کلونه تېر شوي دي د تاریخ نه وتلې خبره ده بېلابېل تاریخونه لري چې دی په کوم مهاره جوړ شوي دي خو اوس چون وخت پرې ډېر تېر شوی دی بارانونه واورې سیلۍ بادونه او دلته د خلکو راتګ څو لسیزې په دغه هېواد کې جنګونه د دې هغه سمڅو اصل دغه له منځه تللی دی خو ولې اوس یې هغه جوړښت شته هغه تاریخ یې شته چې دا سمڅې څه وخت جوړې شوي څنګه جوړې شوي په کوم معیار باندې تاسې فکر وکړئ چې دغه سمڅو کې په لسګونه خلک ځایېدلی شي په لسګونه مې هدف دا دی چې که ځان سره بستره وسایل راوړئ هم د دې سمڅه کې شته اوبه لاندې بهیږي وچه ښایسته منظره دلته ده د دې سمڅې جوړښت که تاسو وګورئ دا د هغې ټولو نه پر ځای پاتې شوی دی د دې سمڅې اوږدوالی تقریبا تر 1215 رسیږي د 12 سمڅو په څنګ کې او د 15 تر 21 سمڅو په څنګ کې دا یو بله سمڅه ده چې دا سمڅه یا څوک ورته کوټه وایي یا څوک ورته غارونه وایي تاریخ بېلابېل نقلونه لیکلي دي په دې باندې او تاریخ به بېلابېله لیکنه کړې څوک ورته سمڅې وایي څوک ورته غارونه وایي څوک ورته کوټې وایي لالپوره په میړو پوره په ختیځ ننګرهار ولایت کې پرته ده دا یوه سرحدي ولسوالي ده او د مومندرې ګوشتې سره ګډه پوله لري دا ولسوالي تقریبا 20 بابه ښوونځي لري او تر 200 زیات ښوونکي پکې په سلګونه ښځینه او نارینه زده کوونکو ته درس ورکوي او اوسیدونکي تر ډیره په تورخام کې په سوداګرۍ او ځینې نوري بیا په کروندګرۍ بوخت دي